ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا الله رب العزت بتوفيق سرا او دا غب رحم وكرم سرا السوالات وجوابات بدي مبارك سلسلة كينن 210 نشست او ناستد او الله رب العزت زمن دا ناستا دلت دا رجمع كيدا او دا دين بينول او اوريدا دا دي الله رب العزت زمن دا بخاني زريه وغرزي او الله رب العزت دا ديسي قسمة مجالسنا منغا چرتهم محرومة كي اولنی سوال دا ورور کڑے دے چی یو کس دا خبره کوله چی کل سڑے دا شپیو دا کیگی او دے دا خوب اگا اسکارو کی او پاوداسکیو دیشی او کم آداب چی شریعت کی دو دکیدو راگلی دی آگے بنا عملو کی نو چی سوک دیسیو کی نو دتا اللہ رب العزت خوب خی و خوب کی و تا خوب رازی و خوب رشتینے او خوبی نو دا خبر سیدہ و کنا الجواب اول دا خبر یاد کی چی بدیس دلیل نشتی چی یو سڑے دا خوب پا آدابو بانی عملو کی لکا اذکاری ہوئے پا طہارت سر اودشو پا خیڈڑ اودشو دا خوب اگا اذکاری ہوئے چی سوک داو کی نو لازم بدتا خوب رازی و خوب رشتی نہیں پا دیس دلیل نشتی ہاں دا دا رسول اللہ علیہ وسلم طریقہ دا اگا آداب دی چی اگا منگ تا خوری دی چی سوک داو کی اللہ والا اجر ورکی دا اللہ بندگی دا اللہ دا شیطان نساتی برکت دا بدی خوب کی دا بدی بدن کی دا خبری صحیح تھی اس کردین اخوہ زب کی داوی اما چی یارکا سوک داو کی نو اللہ با تا خوب کی و خوب برشتی نہیں داو بگی دا زان نا خبر کولی خو که سوک دیسیو کی چی بدی آداو بانی عملو کی او بید آگین بعد اللہ تا سوالو کی چی اللہ ما تا رشتی نے خوبو کھایا نو بدی کی سحرج نشتی دا دیسی شولا که یو سڑے چی خپل نیک عمل اللہ تا وسیلہ کی لیکن نیک عمالی اکڑو یو سڑے منزو کی یو سڑے تلاوتو کی روجینی ولی دا او بیا اللہ تا سوالو کی نو بیا سیدہ که یو سڑے پا دی عذاب و عملو کی او بیا دا اللہ نا غختنو کی چی اللہ ما تا خوبو کھایا رشتی نے بدی کی سحرج نشتی خود دو خبر یادی ساتی دیر اهمی که سوک دا غواری چی خوب دی زوین مواقع دی رشتی نی نو دو خبر یاد پاره دی دو خبر اولنی خبر آگه دادا چی تبا دا اللہ نا دا سوال که دعا دا یا اللہ ما تا رشتی نی خوبو خوا یا اللہ زو دا کیگم کو چی ما تا خوب دی سراشی چی آگه شیطانی نی آگه دروغ نی نو که اللہ رب العزت ستا دا دعا قبول اکڑا نو تب خوب وینی و آگا بسی آگا برشتی نہیں خوب کل اللہ رب العزت کی دی شستا دا دعا قبولم نکی قبول نکی معنی دا چیتا خوب وینی خو پای کیوام دا اللہ حکمتی دا گئی پا بدلکی بدل اللہ نور صدر کی او دعا زائی کی گی نب نور زینو کی منگ تفصیل ذکر کرے دا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت دا بھی دلیل دے داگی مبارک رازی چی کل باغو دکی دا ناگی بوی اللہم انی اسألوک رؤیا صالحہ یا اللہ زتانا سوال کم گختنا کم دا دیسی خوب چی اگر رشتی نی صادقہ غیر کاذبہ چی رشتی نی دروغ پکی نی نافعہ غیر ضارہ چی اگر خوب فائدمنی او ضرر پکی نی نو دا داگی طریقہ ہو چی دکی دا بنو اللہ تبیدہ سوالو کو و تدا غواړي چې خوب ویني او رښتینی خوب ویني نو یو طریقې دا شو دویمه دا
دا بنده به په خپله رښتینی وي. دا ډېره اهمه خبره ده. ګوره دا بنده به په خپله رښتینی وي. په دې دلیل دی په صحیح مسلم کې حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي واصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، او په تاسو کې رښتینی خوبونه والا هغه دی چې په خبرو کې رښتینی دی. دا اهمه نقطه ګوره یاده کړئ. په تاسو کې په خوبونو کې رښتینی هغه دی چې هغه په څه کې رښتینی دی؟ هغه په خبرو کې رښتینی دی. ولې؟ دا سړی ګوره یو سړی د هغه د دروغو سره عادت دی او دروغ وایي او دروغ بیانوي او د یو ځای نه بل ځای ته نقل کوي. دا د هغه کار دی. غالب ګمان هم دا دی چې ده په دې خوب کې هم درته دروغ راځي، ځکه چې دا سړی عادت دی د څه سره؟ د دروغو سره، او دروغو سره د ژوند دی. دویمه ده که دی خوب هر څنګه ویني خو دروغجن دی، دی به پکې نورې خبرې هم اضافه کوي چې ما خوب ولیدو او جومات ته داسې وویلی شو. لکه نن سبا شته زموږ معاشره کې دا خوبونه بیانوي او پیغمبر راغلی او ما ته یې دا ووایي او پلانی بزرګ راغلی او ما ته یې دا ووایي، او اکثر دروغ وایي. صرف دې دپاره چې کم ناس خلک دي چې هغه زمانه متاثره شي، او دې ته وایي دوکانداري. که زه اوس دلته که په منبر باندې ناست یم، نو زما دا مقصد نه دی چې ما نه دې خلک متاثره شي. هغه متاثره کېږي نه متاثره کېږي هغه د الله په لاس کې. زما کار دا دی چې زه د الله او د الله د رسول خبره خلکو ته بیان کړم. خو زمونږ په ملکونو کې او بر صغیر چې دا کوم علاقه ده، په دې کې دې ته د دې نه دوکانداري جوړه شوې، مقابله ده. لکه دوه کسان دي ځان ته مولیان وایي او ځان ته مې به دې وایي چې کیدای شي علم ورسره نه دی، څوک دا کارونه کوي هغه سره اکثر صحیح علم نه وي. دا مقابله ده. یاره چې ما ته ډېر کسان ناسي او ده ته لګي، هغوی چې ما ته ډېر داسې مقابله یې جوړه کړې ده او علم هغه نوم شرموي او علما. نو دې دپاره بیا یو څو کارونه دي، یو څو سټیپه دي هغه دي. یو پکې دا دی چې دروغو قصې او خوبونه وبیانوي خلک متاثره کوي. زمونږ خلک هغه خلک دي پښتانه چې دا قوم خفه کېږي، په نه زه به خپل هم پوښتنه یم، د دوی پوه کول ګران دي. چې پوه شي بیا ښه پوه وي، خو په اول سر کې دوی پوه کول ګران کار دی. دوی د سره دې ته سوچ نه کوي چې دا مخامخ سړی چې دا خبره کوي په دې څه دلیل شتي که نه شتي. آیا داسې ممکنه ده الله او د الله رسول چېرته دا خبره کړې ده د دې چې کې نه دې ته سوچ نشته، خو دی به خوب بیان کړي پیغمبر راغلی. هغه یو دغه لګیا و، دا چېرته اردو والا ملا و، اردو ژبه کې خبرې کولې او ډېر شي خلک ورته ناست او داسې جړغونه یې شو. وی پلاني مولوي صاحب راته ټلیفون وکړو، و دا سند دی، دا مولوي صاحب هم پته نه لګي چې څوک ته، خو ده یو نوم واغست او وی ما ته وی چې خوب مې لیدلی او په خوب کې پیغمبر راغلی و او ما ته وی چې ده ته به ووایې چې دا تا ته چې کوم خلک ناست دي دوی ته به زما سلام ووایې. او بیا په دې پسې جړاګانې وي، ولې سمې جړاګانې، او چا اوښکې صفا کولې او چا پوزه صفا کوله. ځکه چې اوښکې مو بهیدې او پوزې مو بهیدې او سمې جړاګانې وشوې چې پیغمبر سلام را لېږلی. اولنی سوال ته څوک یې په دې مجلس کې د منبر کې باندې چې ناست ته څوک یې؟ اول دا معلومول غواړي تا څه علم کړی دی، تا څه سبق ویلی دی. اولنی سوال هغه زمونږ دا دی، او دې باندې مقصود خفه کېږي نه، دا حقیقت دی. اوس ما پسې یو سړی راشي او ما ته دا ووایي چې ته څوک یې، نو زه ترې تپوس کوم څوک یې څه مطلب دی؟ اصل نسل یادی؟ که اصل نسل یادی نو زه پلانی یم، د پلاني زوی یم، پلاني قوم نه، پلاني نسب نه، پلاني ملک نه، پلاني علاقې نه، او دا مې کیلی کور دی. که ته ما ته وایي چې ته څوک یې په معنی د دې چې تا علم کوم ځای کې کړی، دلته مې علم کړی، دا مې استادان دي، دا مې سندونه دي، دا مې پلاني ډګري ده، دا مې پلاني ده، پلاني ده. په دې خو زه نه خفه کېږم، بلکې زه خو خوشحالېږم چې زموږ په قوم کې دومره شعور راشي چې هغوی ته څوک څه بیانوي، هغوی معلومات کوي. نو د خوشحالېدو خبره. یو سړی ډاکټر په کرسۍ کښېني او موږ ترې تپوس کوو چې وروره دا ډاکټر دی د کوم ځای نه فارغه شوی، د سره علم شته نشته، او نقصان موږ لیدلی دی. زموږ په ملکونو کې داسې هم ډاکټران شته چې هغوی سره څه شته نه، خو ډګریان یې د روغو جوړ کړي او ناست دي. تاوان یې دا کړی. دغه شان د عالم تاوان دی
چې کله علم نه او د ځان خلکو ته علم ښکاره کوي او د سبق نه ویلی او قرآن او حدیث نه ویلي دیم دقه شان تاوان کوي. ډاکټر هغه تاوان لا لږ دی، هغه لږ په دې دی چې نقصان زیات نه زیات که درکړي څه ته به درکړي؟ ستا بدن ته به درکړي. او علم چې کله بېلارې شي که نه او ګمراهی نو دې تاوان ستا دنیا او آخرت له ورکوي، ستا ایمان له تاوان ورکوي. دا خبره ډېره خطرناکه ده. نو موږ دا تپوس بیا نه کوو چې دا څوک دی دا قیسه چې بیانوي. دویم سوال دا دی چې د چا نه دا قیسه را نقل کوي دا څوک دی؟ چې سند خو د خبرې یي که نه. دنیا کې ښه نیکان تیر شوي دي، علما، صحابه کرام، تابعین، داسې خوبونه چې د هغوی بیان کړي نه، دې د کوم ځای دا خوبونو ټیکه اخیستې. نو دویمه خبره که ته دا غواړې چې رښتینی خوب ووینې نو هغې دپاره څه پکار دي؟ چې ته پخپله رښتینی یې. چې ته پخپله رښتینی یې نو خوب به دې هغه رښتینی یي. اوس د دې سره تا دعا مو غوښته، ته رښتینی یې د دې سره تا د خوب په آداب و عمل وکړو، اذکار دې ووې او سنت طریقه باندې وده شوې، نو بیا ګمان ښه ډېر شو چې ته به رښتینی خوب وینې. خو موږ داسې نشو ویلی چې څوک د خوب اذکار وایي او سنت طریقه وده شي دی به لازم رښتینی خوب ویني. په دې خبره باندې موږ جزم نشو کولی، ځکه چې دا مخکې کېدلي د الله نه او د الله د رسول نه. داسې ډېر شوي دي زما سره هم او تا سره هم، موږ کې اکثرو سره چې موږ ښه د شپې اذکار ویلي دي د وده کېدو او بیا په هغه طریقه وده شوي کومه طریقه چې رسول صلی الله ښوولې ده او موږ خوب نه دی لیدلی. نه دي شوي چا سره؟ شوي دي. نو ځکه دا مسله د دې سره تړل نه دي پکار. خو داسې ویلی شو چې که څوک داسې وکړي او بیا د الله نه سوال وغواړي او دی رښتینی یي نو انشاءالله غالب ګمان دا دی چې دی به ښه خوب ویني. ورسېدی بله مسله ورسره اضافه کړه، لازم نه دی چې یو سړی به نیک عملی نو دی به ښه خوبونه د ده د نیک عملی او د ده د دیندارۍ نښه به دی چې دی به مخه ښه خوبونه ویني. دا ذهن زمونږ غلط جوړ شوی دی. ګوره کله یو سړی ښه دیندار وي، ښه د الله ولي، خوبونه نه ویني نو موږ به څه وایو دا بېدینه دی. ځکه دې خبرې ته هم ګوره سوچ کوئ چې لازم نه ده چې ته به ښه سړی نو ته به هره شپه خوبونه ویني او هغه به رښتیني او نه کېدای شي ته ښه سړی او خوب نه ویني. داسې هم کېدای شي، که نه نه شي کېدی، کېدای شي ډېرو ته په زړه کې دا هم راګري چې ما خوب کې زه م یم ما خو چې ته نه دی لیدلی. نو په دې مسله باندې ځان ښه تفصیلي پوه کوئ چې دا د دې سره تړلی